واس کوم محترم میمري شبک صاحب ته چې راشي او په خوشحال اقبال باندې خپل لیکنه مو سره شریک کړي. د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. امریکي ناولنګار آیزک سینګر چاته چې 1988 کې نوبل انعام ورکړی شوی لیکي چې هغه صاحبان چې د خپلو جړو څخه منکر دي ستر پوهان خو شاید چې جوړ شي ولې ستر فنکاران هیڅکله نشي جوړېدی. ادب د ادیب اصل سره د ادیب جړو سره پیوست دی. ټول عظیم فنکاران خپل قوم سره په نه پرې کېدونکو رشتو کې تړلي. مطلب دا چې د یو ادیب او فنکار تر ټولو لویه سرچینه قامي تړون دی، ځکه چې یو خاص ماحول کې اوسیدونکي د خاص ژبې ویونکي خاص وګړي د یوې افسانې یا بل ادبي تخلیق موضوع جوړېدی شي. په دې لحاظ د تورې او قلم خاوند خوشحال خان خټک د سپړدي ذهن، لوی نظر او آفاقی تصور شاعر او فنکار دی. په دې حواله د خوشحال خان دا یو شعرم بس دی چې د خوشحال خټک خو ښکلی مخ پکار دی، که د سوات که د پکلې که د بونیر وي. په ظاهره دې شعر کې مقامی یا علاقائی رنگ ځلیږي، خو د شاعر فکری رجحان یا ذهنی الوت آفاقی دی. دغه وجه ده چې نړیوال پوهانو د خوشحال خان خټک د شخصیت او فنی کمال ستاینې کړې دي، خو براعظمګي هندوستان پاکستان کې علامه محمد اقبال لومبی مسلمان دانشور دی چا چې د دې عظیم شاعر په شخصیت او فن قلم پورته کړی دی. انګریزی کې په مقاله ولیکله او خپل اردو فارسی کلام کې ځای په ځای د خوشحال خان فکر او هنر ته شاندارې پیرزونې وړاندې کړې دي او ښه په خلاص مټې د خوشحال خان د افکارو او تعلیماتو لوستنه کړې او ترې استفاده هم کړې ده. دا ځکه چې علامه محمد اقبال خپل شاعري د مسلمان امت بیا را بیدارولو او په ګډ د نړۍ کې د اسلام رښتونی پیغام خورولو ته وقف کړی و. د دې دپاره علامه اقبال د خدای درس ورکو، د مرد مومن او مرد کامل کردار رامنځته کولو په ارمانو. د علامه اقبال د تصور او فلسفې دغه ټول اوصاف، خاصیتونه او غوښتنې د تورې او د قلم خاوند خوشحال خان خټک ښه په زړه پورې ډول خپله شاعرۍ کې د ننګ او پت، قامي غیرت، قام پرستۍ، وطن پرستۍ، اخلاقی او اسلامی قدرونو بڼه کې پیش کړي دي او د ژوند اعلی مقصدونو دپاره د کوټلې او مثالي کردار په ارزښت زور ورکړی دی. سو پیدا نکړې کردار مرد به نشي په گفتار، نامرد فخر په نسب کا مرد نه مور لري نه پلار. علامه محمد اقبال په جرمني کې د خوشحال خټک د کلام مطالعه کړې وه. د خوشحال خان د 100 نظمونو انګریزی کې ترجمه په 1862 کې د لندن نه خپره شوې وه. د علامه اقبال زړه او ذهن د خوشحال خان شخصیت قبول کو او هم په دغه اساس ناویاته او شاهکار نظمونه تخلیق کړل. د شاعر دویمه اردو مجموعه بالی جبریل کې غالباً خوشحال خان کی وصیت یو مختصر شامل نظم دی چې د اقبال ټولو مینوالو ته یاد دی. قبائل ہو ملت کی وحدت میں گم کہ ہو نام افغانیوں کا بلند
मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। दलته زه اسې یو خبره کوم عموما چې په دې حواله څوک باسونه کوي نو وایي چې موږ خو د خوشحال خان خټک په دیوان کې داسې شعرونه نه دي لیدلی نو دا لفظي ترجمه نه ده هغه علامه اقبال کمال دا دی چې په انګریزي کې مطالعه کړې ده او د خوشحال د شعر روح ته رسېدلی دی نو دا د هغې مفهوم دی د خوشحال خان د تعلیماتو چې په دې نظم کې علامه اقبال څونه په اثرناکه پیرایه کې بیان کړی دی د دې نظم لمن لیک کې علامه اقبال لیکلی دي خوشحال خان خټک د پښتو ژبې مشهور وطنپال شاعر و چا چې افغانستان د مغولو څخه آزادولو دپاره د پښتونخوا افغاني قبیلو یو جمعیت قائم کړ قبایلو کې صرف افریدو تر اخره لحظې پورې د سره مرسته کړې وه د سلو نظمونو دغه ترجمه میجر راولټي کړې وه او په خپل کتاب سلیکشن فرام د پوئټري آف د افغانز کې شامل کړې وه وروستو علامه محمد اقبال د افغان واریر پوئټ یعنی د تورې او قلم خاوند سرخط لاندې یوه مقاله ولیکله دا په 1928 کې د حیدرآباد دکن څخه خپریدونکې رساله اسلامیک کلچر کې شایع شوې وه علامه صاحب د خوشحال خان په شاعرۍ او شخصیت د خپلو خیالاتو څرګندونه داسې کړې ده اقبال وایي د خوشحال خان شاعرۍ کې د لرغوني عرب شاعرۍ روح غځونې کوي مونږ چې د ده د شاعرۍ مطالعه کوو نو دې کې د بیان فطري اصلیت او صداقت په واضحه شکل کې وینو دې کې د عرب شاعرۍ په شان ازادي او جنگ سره د مینې اظهار دی د جون په حق له د خیال رای غورځنګ او د تنقید رنګ ټول کړه هم هغسې دي څنګه چې عرب شاعرۍ کې دي علامه اقبال عرب شاعرۍ ته اهمیت ځکه ورکو چې په دې کې ورته د ازادۍ عظمت او د بیان فطري صداقت لیدې شو خو کله چې هغه په انګریزي کې د خوشحال خان د کلام مطالعه وکړه نو د دې پښتون شاعر په شاعرۍ کې ورته د خپل تصور مثالی او حقیقي شاعري په نظر رااله په دې اکلا ډاکټر سید عبدالله لیکي چې علامه محمد اقبال د غالب او سقدر د نظیری نیشاپوری نسیوا د فارسی او اردو بل یو شاعر تم دا رتبه نه د وربخلې کومه چې هغوی په خوشحال خان پرزو کړې ده دا ځکه چې دوی دواړه د جون فلسفه د انسان په حق له تصور د دوی فکر او نظر تعلیماتو او پیغام کې ډیر یو شانواله دی په اسانو الفاظو کې موږ داسې ویلی شو چې د خوشحال خان د جون فلسفه او د فکر محور پښتو وه او د علامه محمد اقبال د جون فلسفه خودي ده لکه څنګه چې وړاندې عرض وکړی شو علامه اقبال په فارسی او اردو کلام کې د خوشحال خان د فکر او فن ستاینې کړې دي وایي چې خوش سرودا شاعر افغان شناس آنچ بیند باز گوید بہراس آ حکیم ملت افغانیہ آ طبیب علت افغانیہ راز قومی دید بے باکا نہ گفت حرف حق باشوخی رندہ نہ گفت د علامه اقبال د اردو شاعرۍ بل مجموعه ضرب کلیم کې محراب گل افغان کې افکار په حقیقت کې د خوشحال خان خټک د شعر انګازې محسوسیږي دغه نظمونو کې علامه اقبال د خوشحال خان د فکر او شعر په اساس خپل ژبه کې افغان ولستا د بیدارۍ جرس ټنګولې دی رومی بدلے شامی بدلے بدلا ہندوستان
तू भी ए फर्जंद कोहिस्तान अपनी खुदी पहचान ओ गाफिल अफगान, तेरी बेइल्मी ने रख ली बेइल्मों की लाज, आलिम फाजिल बेच रहे हैं अपना दीन ईमान, अपनी खुदी पहचान ओ गाफिल अफगान। द अल्लामा इकबाल और खुशहाल खान खटक मराम और नस्बुल ऐन यो। अल्लामा साहब द मुसलमान उम्मत और खुशहाल खान खटक द अफगान मिल्लत द तरके खिराजे अरमान गोर तयोड़ो द जुन तरमंज हर सो द सऊनो कालू फासिला दा। खुदवाड़ शायरान पयोशान अरमान जन लहजा के द खपल फिक्र और तसव्वुर जड़ा जाड़ी द द्वाड़ो द जुन प आखिरी शेरुनो की हम सोन योवाले और हमआहंगी दा लका द खुशहाल खटक द जुन द आखिरी शेरुना न बज़मा गुंदे बल नंग्याले राशि, न बज़मा गुंदे बल जंग्याले राशि, खटक ला प्रेदा पद्रुस्त अफगान के अजब कहा से फरहंगाले राशि। और अल्लामा इकबाल पदगा तरस के गोया दे सरोद रफ्तबाज आयत किनायत, नसीम अज हिजाज आयत किनायत, सारा मदरोजगार ए फ़कीर है दिगर दानाए राज आयत किनायत। शुक्रिया।